اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو مینوالو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې زه تاسو سره د څه دپاره مخاطب یم هغه د کرونا وایرس. مونږ هم ګپ ګڼه ما دا ګپ تی مړه دا څه دي دا څه بکواس خبرې دي خو نه ګورئ دا حقیقت دی. دا یو عذاب دی عذاب دی. مونږ ته پکار دی چې د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. مونږ دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. زما خوږو وروڼو زما خوږو مشرانو الله ته کښېنئ الله ته منت زاري وکړئ او ورته وایئ چې یا الله مونږ معاف کړي که مونږ نه څه ګناهونه شوي مونږ نه څه غلطي شوي یا الله مونږ معاف کړي رب العالمینه. همدا وخت یې ګورئ بیا به بنده ارمان کوي وخت به پرې تېري. ورشه د یورپ حال وګورو خدای راستي وي لاشونه اوچتولو دپاره څوک شته نه په سړکونو پراته دي. فرانس ته وګوره ټول یورپ پاکستان خو پرېږده دلته خو بیا هم دومره څه نشته خو را روانه ده کیسه را روانه ده. او دا به څنګه موږ ځان بچ کوو د هغې طریقه څه ده؟ د هغې طریقه دا ده چې خپل اولاد ته خپلو بچو ته به ووایئ مشرانو ته خواست کوم درخواست ورته کوم او هغې ته هم خواست کوم چې تاسو به موځئ که څه زیات ضرورتي کاته ده لکه بغیر د دې نه خو کېږي نه نو بیا خیر دی یو تن دې لاړ شي ماسک دې ولګوي ور دې چې هغه ځای ته چې څه که دوی رالي که څه سبزي سودا د کور دپاره سود سودا روړي دې روړي. ګوتې دې چا سره نه لګوي لاس دې چا سره نه میلاوي غاړه دې چا سره نه میلاوي ځکه چې دا صرف لاس دې مو لګېدو نو هغه دغه چې کوم وایرس چې کوم دی هغه تا ته منتقل شو نو ته چې خپلو بچو له بیا کور ته راځې بیا به ته څه کوې؟ ظاهره خبره چې هغه لاس به ستا بچو سره لګي ستا کور والا سره ستا وروڼو خویندو سره ټوله فیملي به تباه و برباده کړي. کعبه بند شوه کعبه طواف بند شو طواف دې نه لویه خبره بله کېدی شي دا د الله تعالی د طرف نه وارننګ دی وارننګ یې دله درکو. اوس عمل کول ستاسو کار دی. ګوره حکومت چې څه اقدامات کړي په دې لږ عمل وکړئ خدای ته وګورئ عمل پې وکړئ لږه مرسته د حکومت سره وکړئ که حکومت سره نه کوئ خپل ځان سره وکړئ دا ځان سره مرسته ده دا ځان سره مرسته ده ځان سره ځکه چې که ته لاړې بهر و لاس دې میلاو کو غاړه دې میلاو کو کور ته راغې دغه وایرس تا کور کې خور کو ثابت کور دې تباه و برباد کو ذلیل او خوار دې تم لاړې خو بچي دې لاړه تباه و برباد شو او ثابته فیملی دې غرقه شو. زما وروڼو زما مشرانو کشرانو بس توبه وباسئ او بار بچي مه پرېږدئ خپله موځئ په دا کور کې کښېنئ لږ خیر دی لږ غونتې مهرباني وکړئ چې د کور نه بار موځئ. دا به ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني. الله عزت وکړه الله هم قدر وکړه او الله هم د داسې وایرسونو نه په امن و امان کې وساته او دا وایرس دی الله د ټولې دنیا نه لرې کړي د ټولې دنیا نه. بس دعا به کوو خو الله سره رابطه ډېره ضروري ده. کښېنئ الله ته دا وخت دی بیا به ارمان کوي وخت به تېري.